حدیثین لیکي الاسلام چې کوم وخت الله تبارک وتعالى د قیامت ورځ را پیش کی جهنم به را پیش کړي سبحان الله د جهنم ته به 19 طوق راورچول شي هر طوق به ګمري عظیمه فرشته نیولي چې ډېر انتها غټه فرشته وي د هغه فرشتې لاندې به 1000 فرشتې نورې چې دا یو طوق به نیولي 19 طوقه د هر طوق باندې یوه عظیمه فرشته د هرې فرشتې لاندې 10,000 فرشتو به دا طوقونه ټول سره نیولي پیدې چې راپېښ شي مسلمانان دا د جهنم څخه به یو قسم خرژۍ راوځي یو قسم اواز به راوځي او دا مطالبه به کوي چې چیرې دي هغه نافرمانه هغه کفار عنادګران چیرې دي چې دوی اوس مسلمانان به ټوله حتی چې په اهل قیامت کې چې ټول انسانان د حساب کتاب دپاره جمع شوي دا به ټول پریشان شي ټوله به ولاړ شي حضرت بابا آدم علیه السلام ته چې یا ابي ای پلار زموږ ورسه الله تبارک وتعالی ته وایي چې حساب کتاب شروع کړه جهنم ته مو وغورځوم خو د جسم خلاص کړه دا څه حال سخته ورځ حضرت آدم علیه السلام به ووایي چې نه الله ما ته وینا کړې او ما د هغه مخالفت کړې زه نسم کولی چې الله ته ورمخسم بیا به نوح علیه السلام ته ووایي نوح علیه السلام به وایي چې زه نسم کولی چې د الله په وړاندې سپارش وکړم ځکه چې ما د خپل کافر زوی په باره کې د الله جل جلاله څخه د سپارش غوښتنه کړې الله زه منع کړی یم نسم کوم حضرت موسی علیه السلام ته به وایي چې ته الله ته سپارش وکړه هغه وایي نه ما قبطي په چپلا خول دی هغه مړ شوی دی ما قتل کړی دی زه نسم کولی چې الله ته ورمخسم که الله زما سره حساب شروع کړي زه به څه کوم حضرت ابراهیم علیه السلام به هم جواب ورکړي حضرت عیسی علیه السلام به هم جواب ورکړي را بس سردار کورین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قربان سم در الله دې زموږ مور پلار ټول انسانان پر ده باندې قربان کړي عجیبه هستی ده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته به خلک جمع شي چې ای د الله رسوله ای د الله محبوبه خدا را د الله دپاره نبي الله جل جلاله ته حساب کتاب شروع نبی علیه السلام به زړه نازړه خو د الله جل جلاله مخې ته به ورسي الله تبارک الله جل جلاله ته سر په سجده کښېږدي د الله به داسې حمد ووایي داسې حمد به ووایي چې د داننو پورې الله جل جلاله حمد داسې چا نه دی ویلی او په دا حمد ویلو کې به د الله رسول داسې ژاړي چې اوښکې به را روانې وي او ژرې به یې پلنده خیسته وي او قسم اواز به وي الله جل جلاله چې خپل محبوب ته وګوري په ژړا دي الله تبارک وتعالی به وایي ارفع راسک یا محمد یا حبیبي سر راپورته که ای محبوبه څه شي غواړې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زهیر انداز ورته ګویان سي چې الله ای رب ذوالجلاله دا کسان ټول به مشکلات اخته دي هغوی دا وینا کوي چې زموږ حساب کتاب شروع کړم ولو که جهنم دا الله رسول به ورته وفرمایي چې حساب کتاب شروع کړم الله جل جلاله به ورته وفرمایي چې د چا نه شروع کړم ورسه څوک راولی چې حساب کتاب شروع کړم الله تبارک وتعالی چې حضرت نبی علیه السلام ته دا وینا وکړي نبی علیه السلام به ورسې وګوري ټول به حضرت ابوبکر صدیق مخ ته ابوبکر صدیق به نبی علیه السلام ته په ژړا سي چې ای د الله رسوله ما خو د خپل ژوند اکثره حصه په کفر کې تېره کړې ده لږ مې په اسلام کې تېره کړې ده الله که زما سره حساب کتاب وکړي زه به څه کوم د الله رسول ورته فرمایي چې ته مخ ته څه ته حساب کتاب وکړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به سر په مرده کې دی هماغسې به ژاړي چې الله د حساب کتاب دپاره پېښ شوی الله جل جلاله به ابوبکر صدیق ته وایي چې ته خو زما د محبوب دوست وې په دنیا کې هغه د تا بغیر ژوند نه درلودې ځه ستا او هغه په جنت کې یو ځای دی ابوبکر صدیق به ډېر خوشحاله شي بیا به عمر فاروق ورته رامخته شي عمر فاروق به بیا سر په سجده کښې د حساب کتاب دپاره الله تبارک وتعالی به وایي چې ای عمره ستا زما پر محبوب باندې او پر اسلام باندې غټ احسانات دي زه د محسن بدله په احسان سره وکړم زه ته هم جنت یې بیا به حضرت عثمان رضی الله عنه را پیش کړي بیا به حضرت علي بیا به حساب کتاب شروع شي څنګه حساب کتاب وي الله جل باندې